السلام علیکم ګرانو خوږو ملګرو زه یم ریحان تاسو ګورئ ټیکنیکل ریحان چینل ګرانو ملګرو نننۍ ویډیو د دې په اړه ده چې څنګه کولی شو چې باینانس اکاونټ جوړ کړو او څنګه کولی شو چې باینانس ډایرکټ ویریفای کړو. یعنې په 2 دقیقو کې باینانس اکاونټ ویریفای کړو. هر څه KYC اکاونټ جوړول ویریفای کول پر همدغه ویډیو کې درته ښایم. ملګرو ویډیو سکیپ کوئ طرفه یې راسره وګورئ. او ملګرو تر ټولو مهمه خبره خو دا ده چې تاسو که آنلاین تجارت غواړئ یا آنلاین کاروبار غواړئ د ویډیو په ډسکرپشن کې ما د ټلیګرام چینل لینک او د واتساپ ګروپ لینک مې درته اچولی دی. په دواړو کې سره یو ځای شئ او د انشاءالله د باینانس د مکمل کورس ویډیوګانې درته اپلوډ کوم او د آنلاین بزنس لپاره د آنلاین تجارت لپاره درته مکمل معلومات درکوم په دغه ټلیګرام چینل او په واتساپ ګروپ کې. ملګرو همدغه ویډیو د باینانس یعنې د باینانس ټریننګ څنګه کیږي، نور کوم پرمختګونه څنګه پکې کیږي، آنلاین تجارت بزنس څنګه پکې کیږي، نو دغه بیا اولنۍ ویډیو وي. نو ټولو ویډیوګانې مکمل کورس مې درته تیار کړی دی د ټریننګ په ګروپونو کې درته معلومات اپلوډ کوم. نو ملګرو ویډیو شروع کوو. باینانس اکاونټ راخلاصوو چې څنګه کیږي درته ټوله طریقه ښایم. ملګرو راځو پر ویډیو فایل کوو. ملګرو مخکې له دې چې پر ویډیو فایل ورکړم تاسو راشئ زما یوټیوب چینل که نوي سبسکرایب کړئ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو ته لایک درسره ورکړئ. ملګرو لاړ به شئ پلی سټور ته. پلی سټور کې باینانس ولیکئ او دا باینانس به راډاونلوډ کړئ. کله مې چې باینانس راډاونلوډ کړو باینانس باندې به کلیک وکړئ. کله مې چې ورباندې کلیک وکړل ورته منتظر یو. ملګرو تاسو کومه بله غوښتنه چې لرئ په کمنټ کې راته ویلی شئ. هر رقم ته ټریننګ چې وي یا هر رقم مشکل چې وي په کمنټ کې راته ویلی شئ. صحیح ده ملګرو تاسو ته به دا ډول صفحه راخلاصه شي. نو ملګرو کله مې چې باینانس فعال کړئ خلاص شو بیا به تاسو راشئ په د اولنۍ باندې به کلیک وکړئ. که چېرته تاسو پروفیشنل وئ یعنې مخکې مخلص کړی کار کړی بیا دویم یو خلاص خو موږ نه وی خلاصو په اولنۍ باندې کلیک کوو. کله مې چې په اولنۍ باندې کلیک وکړو موږ ته یوه بله صفحه راخلاصېږي لږ ورته منتظریږو. موږ ته یوه بله صفحه راخلاصېږي یا ګوګل وي په هر څه چې ورته داخلېږي پر همدغه ځای کې ایمیل او نمبر هم ورته ورکولی شئ. خو زه سیده راځم دا ځای کې خپل ایمیل ورکوم. په اولنۍ خانه کې ایمیل ورکوم. زه داسې کې راځم هغه ایمیل ورکوم چې ما سره کوم فعال ایمیل دی. صحیح ده ملګرو زه هغه ایمیل ورکوم. ښه ملګرو ایمیل مې ورکړ. دلته به تاسو هغه فعال ایمیل ورکوئ. بیا به راشئ پر نیکسټ بټن باندې به کلیک وکړئ. کله مې چې نیکسټ بټن باندې کلیک وکړو ته موږ ته ایمیل ته یو کوډ دی. هغه کوډ به راخلو ځکه چې ډایرکټ ویریفای KYC هر څه یې اپلوډ کوو. مکمل سټپ بای سټپ طریقه یې درته ښایم. ملګرو چینل درسره سبسکرایب کړئ ځکه چې پر همدغه چینل باندې د باینانس یعنې د آنلاین بزنس د ټریننګ ټولې ویډیوګانې اپلوډ کوم پر همدغه چینل. او د څنګ کې اوسه د بیل نشان ځکه ووهئ چې هر نوټیفیکیشن تر تاسو زر دررسي چې کومه ویډیو درڅخه میس نه شي. د کوډ مرحله راځي دلته هغه کوډ ورکوو چې موږ به جیمیل ته تللی هغه کوډ راخلو. ښه ملګرو دغه کوډ دی موږ ته راغلی دی پر همدغه کلیک کوو. دا کله مې چې جیمیل ته راغلی کوډ به درته راغلی لږ به لاندې لاړ شئ. دغه کوډ چې کوم ورته راغلی دا به تاسو دا شی کپي کړئ. کله مې چې کپي کړو بیا به خپل باینانس ته راشئ. باینانس کې به دغه پیسټ کړئ. زه راځم دغه پیسټ کوم. ښه کله مې چې پیسټ کړم ملګرو نو دلته به نیکسټ بټن باندې بیا کلیک وکړئ. نو ملګرو موږ ته بیا بله مرحله راخلاصه شي. ته تاسو یو قوي پاسورډ ورکړئ. دا رقم پاسورډ به ورکړئ چې هغه له 8 حروفو څخه کم نه وي، د 28 حروفو څخه زیات نه وي، خو یو قوي پاسورډ به ورکړئ. زه پاسورډ ورکوم. ها ملګرو پاسورډ مې ورکړو. داسې کې د چک مار علامې باید ټولې ډکې شي. که دا ډکې نه شي بیا کار نه کوي. دا باید ډکې شي. بیا په راشئ پر نیکسټ بټن باندې به کلیک وکړئ. نو لږ ورته منتظر کړئ چې دغه پروسه هم سرته ورسېږي. ملګرو موږ ته بله مرحله راخلاصېږي. ښه ملګرو دلته به تاسو ته دا ډول صفحه راخلاصه شي. دلته بیا راشئ پر دغه یس بټن باندې به کلیک وکړئ. دلته به یو ویریفایزیشن کوډ درته راخلاص شي. داسې کې پر یو ریفلایل کوډ ورکړئ. ملګرو د موبایل سکرین باندې چې کوم ریفلایل کوډ درته ښکاري پر همدغه ریفلایل کوډ به تاسو ورکړئ ځکه چې ما یو باینانس شته او اوس دغه باینانس چې زه درته جوړوم په دا کې زیاته سرمایه ګذاري کوم یعنې زیات ټریننګ کوم. تاسو دغه ایمیل ورکړئ. د مالې وجې به تاسو ته هم یو څه نه څه ګټه درسي ځکه چې زه بیخي زیات انویسټ یا ټریننګ پکې کوم. نو ملګرو تاسو به زما ریفلایل کوډ نه راشئ چې د موبایل سکرین باندې کوم ښکاري. د ویډیو په ډسکرپشن کې هم ریفلایل کوډ شته. هغه نه به تاسو هم دغه اکاونټ خلاص کړئ. په دغه ځای کې دغه موبایل سکرین باندې چې ښکاري دغه ریفلایل کوډ به ورکړئ. زه د دویم باینانس چې ما جوړ کړی هغه ریفلایل کوډ ورکوم او هغه کې زه کومه ټریننګ نه کوم. پر همدغه باینانس نه زه ټریننګ کوم. صحیح ده ملګرو دلته زه دویم باینانس ریفلایل کوډ راخلم. دغه کوډ یې هم واخیستو ریفلایل کوډ. نو ملګرو دا ډول صفحه به درته راخلاصه شي. دلته به تاسو خپل هیواد ورته انتخاب کړئ. نو هر هیواد کې چې وایي هغه هیواد به ورکړئ ځکه چې هغه هیواد در سره لیسن یا پاسپورټ وي. زه خو افغانستان کې خپل افغانستان انتخابوم. دلته بیا تاسو زه کلیک کوم ځکه چې زه اوس عکس راخلم یعنې عکس باندې کلیک کوم اتوماتیکي وخورم او که مخکې مې بسلې په دغه یو باندې کلیک وکړئ. خو په دا باندې ښه خبره ده چې په دا باندې کلیک وکړئ او اوس یې ورته واخلئ عکسونه یو شا او مخ. راځئ په دا یو باندې کلیک وکړئ او بیا کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ. ملګرو دواړه مو ورته اپلوډ کړه. اول به د مخ کمپیوټر تصویر مخ ورته کېږي کوم عکس چې نه غواړئ خپله درته وکړي علامه درکوي. بیا درته وایي چې بدله یې کړه ورته چینج به یې کړئ. نو ما ورته ښه ملګرو دلته تاسو د خپل مخ سکین ورکړئ. کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ. درته وایم پورته مخ واړوه شاته مخ او یوه څنګ ته او بل څنګ ته وخنده. دا ډول درڅخه غواړئ. همدغه پروسه به هم ورته بشپړه کړئ. یعنې صفحه عکس سترګه چې باید روښانه وي. ملګرو دا ډول صفحه به راخلاصه شي. ښه ملګرو هغه مرحله مې هم ورته پاس کړی. وخونه مې ورته راوبیستل یو څنګ مخ او بل څنګ مخ. دلته ملګرو تاسو څخه دلته درته وایم موډل نیم او هر څه د کمپلیټ دي.
ښه دلته د خپل د تذکره کې چې کوم ځای وي سیټي په خپل ورکړئ، خپل د سیټي یعنې پوسټل کوډ به ورکړئ او دلته به خپل ادرس ورکړئ په کومه کوڅه کې اوسېږئ. ښه دلته به زه ورته ولیکم خوست کوډ د خوست کوم پوسټل کوډ چې دی فکر کوم 2 او تاسو به راشئ د پوسټل کوډ به په کروم کې کسئ. ښه کروم براوزر کې ورته ولیکئ په هر ولایت کې چې وایي تاسو د هغه ځای پوسټل یا په کابل کې وایي کابل پوسټل کوډ خوست پوسټل کوډ. ښه ملګرو کروم ته راغلم کروم کې مو ټایپ کړل خوست سیټي پوسټل کوډ 2501 دی. صحیح ده ملګرو تاسو به هر ولایت ورته ورکوئ. نو ملګرو پوسټل کوډ مو ورکړل ته به خپل سیټي ورکړم یعنې زه په خوست ولایت کې اوسېږم خوست به ورکړم خوست. بیا به راشئ ملګرو په خوست کې چې ورکړو بیا په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ د فرصت څخه چې اوداس کې تاسو تذکرې مطابق کوډ لیکل کېږي هغه خپله لیکل کېږي. نو کنټینیو بټن باندې به کلیک وکړئ بیا به دلته یوه صفحه راخلاصه شي لږ ورته منتظره یاستئ ملګرو ډایرکټ ورباندې کلیک مه کوئ. راشئ په ګوټو دا باندې کلیک وکړئ. نو ملګرو بالکل زمونږ باینانس چې دی کوم چې دی هغه راخلاص شو. اوس دلته لیکي وریفای نو بټن باندې بیا کلیک وکړئ. کله مې چې وریفای نو بټن باندې کلیک وکړو اوس به باینانس درته په 2 دقیقو کې وریفای کوم. ډېر کسان یې وریفای کولی نه شي خو په دا باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې ورباندې کلیک وکړو نو ملګرو موږ ته بیا به داسې کې دغه سر ته یو چې کوم دی په دا ځای باندې به کلیک وکړئ. زه درته چک مارک کړم ډایرکټ دا ځای کې موږ ته وریفای ولیکي دا ځای باندې به کلیک وکړئ. کله چې ورباندې کلیک وکړو دلته موږ ته یوه بله صفحه راخلاصېږي لږ ورته منتظر شئ. دغه فرو بټن باندې کلیک وکړو دلته بیا مو خلاص شي هغه به خالي یس کړئ او دغه به هم پروف شي مقصد باینانس به هغه شي وریفای ډول ډایرکټ وریفای کېږي. صحیح ده ملګرو کله مې دا مرحله پاس کړئ تاسو باینانس اکاونټ مکمله توګه جوړ شي. نو ملګرو په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې خپل باینانس اکاونټ جوړ او وریفای کړئ. نو ملګرو دا ډول وریفای کېږي د چک مرحله چې کومه مې ورکړه دغه باندې کلیک وکړئ نو ډایرکټ به وریفای شي. ویډیو ډسکرپشن کې ګروپونه او ټلګرام چینل ګروپ کې سره یوځای شئ چې دا په اړه ټول مکمل کورس درته اپلوډ کوم او سټپ بای سټپ ټول معلومات یې درکوم. نو ملګرو ټولې طریقې درته ښیم څنګه ټریننګ او څنګه باینانس کې تجارت یعنې باینانس څخه عواید ترلاسه کړو. تر بله ویډیو